لیلا خان وایي په غونډو او مراسمو کې ښځه نندارې ته وړاندې کول د غربي کلتور تقلید دی. لیلا خان وایي نن سبا داسې زمانه راغلی چې هر مسلمان په ځانګړي ډول ځوان نسل له ډول ډول فتنو او ازموینو سره مخ دی. هر څوک په یوه او بله بڼه ازمایل کیږي، څوک د مال، څوک د شهرت او څوک بیا د شهوت په امتحان کې ښکیل دي. لیلا خان وایي راشد خان چې زموږ ځوان نسل یې د یو الګو په توګه پیژني، په یوه پرانیست غونډه کې د یوې لوڅمخې او بې سرپوښه ښځې تر څنګ ولیدل شو. که څه هم وروسته راشد خان وضاحت ورکړ چې دا ښځه یې میرمن ده او د نکاح اسناد هم وړاندې کړل، خو له دې سره سره یادې موضوع په رسنیو کې تاوده بحثونه راوپارول. ځینو دین پالو کسانو د هغه کړنه وغندله، خو ځینو نورو یې ملاتړ وکړ. له دې وړاندې چې د لوڅمخو کتلو شرعي حیثیت روښانه شي، باید ووایو چې راشد خان یو مسلمان او افغان دی او د هغه ډېرې نندارچیان هم مسلمانان او افغانان دي. له همدې امله که یو څوک خپله میرمن له اسلامي او افغاني کلتور څخه راوباسي او په لویدیځ پال انداز کې د خلکو مخې ته راولي، نو که څه هم دا عمل ممکن په ښکاره ډول حرام ونه بدل شي، خو د غیرتي مسلمان ضمیر یې نشي زغملی. دا شان د ښځې مخ پټول که د علماو په اتفاق واجب نه وي، خو حیا او نور خلک له فتنې ژغورل اتفاقي واجب دي. له پیښې وروسته د خلکو دا خبره چې راشد خان یو نر افغان دی او میرمن یې پښتنه ښځه ده، حجابي اختیاري دی او لوڅمخ بشري ازادي ده، دا جملې ښایي چې زموږ په زمانه کې شهوت پالنه او خواهش پرستی دومره ارزښتمنه شوې چې خلک خپل دین ورته تراشي. د رب آیاتونه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث د نفس د غوښتنې تابع ګرځوي او په ډیره زړورتیا سره په دین پالو کسانو نیوکه کوي. لیلا خان وایي د راشد خان دا ډول چلن که څه هم هغه یې شخصي وبولي، خو په حقیقت کې د ټولنې پر ذهنیت او د ځوان نسل پر فکري هویت ډیر ناوړه اغیز کوي.